د افغانستان د میوو صادرات روسیه او نورو هیوادونو ته او د سوداګرو او کروندګرو د ستونزو په حل کې رول. افغانستان چې د حاصلخیزو خاورې او بیلابیلو اقلیمونو لرلو له امله د طبیعي او لوړ کیفیت میوو د تولید په برخه کې یو بېساری هیواد شمیرل کیږي. تازه او وچه میوه یې لکه د کندهار انار، د هرات انګور، د میدان وردګو مڼه او د بدخشان زردالو یې نړیوال شهرت لري. نن ورځ د مسکو، دوشنبه، تهران او دوبۍ په بازارونو کې د افغانستان کرنیز محصولات طبیعي، سالم او باکیفیته پیژندل کیږي. په وروستیو کلونو کې د طالبانو حکومت د کرنې برخې ته په ځانګړي پاملرنې او سنجول شوو تګلارو سره د میوو د صادراتو د پراختیا لپاره مهم ګامونه اخیستي دي. په ځانګړې توګه روسیې هیواد ته څو ملي اقتصاد پیاوړی کړي او زرګونه کروندګر او سوداګرو ته د کار زمینه برابره کړي. د افغانستان د میوو صادرات روسیې هیواد ته او نورو هیوادونو ته د سوداګرۍ د ودې او کورنۍ تولیداتو د زیاتوالي سبب شوي دي. د نویو سوداګریزو لارو پرانیستل، د حکومت لخوا د ګمرکي او ترانزیتي اسانتیاو رامنځته کېدل د دې لامل شوي چې افغان سوداګر وکولی شي خپل محصولات په لږ لګښت او ډېر سهولت نړیوالو بازارونو ته وړاندې کړي. دغه اقدام افغانستان د محدودو بازارونو له انحصار خلاص کړی او د نړیوالې سوداګرۍ په ډګر کې سیالۍ ته لاره هواره کړې ده. کروندګر چې د هیواد د کرنیز اقتصاد د ستنې په توګه پیژندل کیږي د میوو د صادراتو په زیاتېدو سره یې نوې هیلې موندلې دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ترانسپورتي اسانتیاو برابرول او د بسته‌بندۍ او پروسس په سکتور کې د پانګونې په هڅولو سره د دوی ډېرې ستړي کوونکې ستونزې تر یو بریده حل کړي دي. اوس ډېری کروندګر کولی شي د خپل زحمت حاصل په عادلانه بیه نړیوالو بازارونو ته ورسوي او په ډېرې زړورتیا خپل کرنیزې چارې ته دوام ورکړي. شک نشته چې د اسلامي امارت اقتصادي تګلارو په چوکاټ کې د افغانستان د میوو د صادراتو پراختیا د اقتصادي ځان بساینې او دوامدار پرمختګ پر لور یو اغېزناک ګام بلل کیږي. دا بهیر نه یوازې د کروندګرو او سوداګرو د ژوند د ښه والي سبب شوی بلکې د افغانستان حیثیت یې د طبیعي میوو د تولیدونکي په توګه په سیمه کې نور هم پیاوړی کړی دی. د دغه تګلارو دوام له روسیې، چین، هند او نورو هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو پراخېدل کولی شي د افغانستان د ملي اقتصاد لپاره روښانه او بډایه راتلونکی رامنځته کړي. مننه چې تر پایه مو ملتیا وکړه.